بسم الله الرحمن الرحیم. اګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو تاسو ټول ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو په دویم ویډیو کې دویم کلیپ کې ډاکټر صاحبانو پاتې برخه ده انټي انفیکټیو ډرګز. ډاکټر صاحبانو انټي ضد دی، د انټي معنا دا ضد، نو دا هر کتاب کې تاسو ګورئ انټي دی، د دې معنا دا ضد، او انفیکټیو معنا دا انفیکشن، انتانات، میکروبونه، وایرسونه، بکتریاګانې، پرازیټونه، فنګسونه، الجیان، دا ټول انفیکشن دي، دا ټول انفیکشن دي، دا ټول انتانات دي. نو ډاکټر صاحبانو انټي انفیکټیو ډرګز درملو ته وایي. نو هغه درمل چې د انفیکشن یعنی انفیکټیو یعنی د انتاناتو ضد تاثیر کوي، هغه دواګانې، هغه درمل چې د انتاناتو ضد تاثیر کوي او انتانات له منځه وړي، دې دواګانو ته ډاکټر صاحبانو انټي انفیکټیو ډرګز تورې کاروي. ډاکټر صاحبانو لکه مثلا کومه دوا سیپروفلوکساسین انتانات له منځه نه وړي، انتانات ختموي که نه، جنټامایسین، سیفټرکزون، سیفالکزین او خدای بلا دواګانې نورې، امیکاسین، جنټامایسین، خدای بلا نورې دواګانې، خدای بلا دواګانې. ډاکټر صاحبانو د خیر سبا موږ تاسو تفصیلي دی نه ډاکټر صاحبانو ښه یادونه کوو، تفصیلي به انشاءالله وایو. میکروب ضد دواګانې به ډاکټر صاحبانو چې ډېرې مهمه دي، دا به د خیر تفصیلي انشاءالله عمومیت خلاص شي، دا به په خیر سره وایو. نو ډاکټر صاحبانو مثلا سیپروفلوکساسین دا د یو میکروب ضد دوا ده که نه، انتان ضد دوا ده، جنټامایسین د انتان ضد دوا ده، نو انټي انفیکټیو ډرګز شو. انټي الرجیک ډرګز کله کله دې ته یو بل نوم وایي انټي هیسټامینیک ډرګز. انټي هیسټامینیک ډرګز ورته ځکه وایي ډاکټر صاحبانو چې د الرجي په بدن کې په خپله د هیسټامین څخه لاسته راځي، هیسټامین څخه هیسټامین، نو د هیسټامین الرجي رامنځته کوي که نه، نو ځکه د هیسټامین ضد دواګانې ورکوو انټي هیسټامینیک، ځکه ورته دا نوم اخلي. خو هیسټامین الرجي رامنځته کوي، نو موږ په کار دا ده موږ ته چې د الرجي له منځه یوسي، الرجي ختمه کړو، نو موږ به د الرجي ضد دواګانې ورکوو. انټي الرجیک ډرګز. انټي الرجیک الرجي څه ته وایي؟ حساسیت ته، الرجي چې ورته موږ خپله وایو اکثره که نه، حساسیت. نو انټي الرجیک ډرګز هغه درمل، هغه دواګانې چې د الرجي یا د حساسیت ضد تاثیرات رامنځته کوي، دغې دواګانو ته ډاکټر صاحبانو چې ویل کېږي انټي الرجیک ډرګز وایي. لکه مثلا کومه دوا ده الرجي کې، مثلا دغه دواګانو کې مثلا پرومیتازین، هایدروکسازین، هایدروکزین، ډایمین هایدرامین، ډایپین هایدرانیټ، ډاکټر صاحب دا ټولې دواګانې، لورټاډین، ایباسټین، کلیماسټین، میکلیزین، سیکلیزین، خدای بلا نورې دواګانې پکې دي ډاکټر صاحبانو. او خپل ځای ته چې ورسېدو انشاءالله د الرجي ضد دواګانې چې شروع کړې په خیر سره، دلته به ډېر خوندور او تفصیل انشاءالله وایو. نو دغه دواګانې مثلا دغه ما دوه دانې تاسو مثال په توګه لیکل، لکه پرومیتازین او هایدروکسیزین، دغه دوه دواګانې مثلا الرجي ضد دواګانې دي. ښه ډاکټر صاحب نو الرجي نښې به څه وي؟ نو ډاکټر صاحبانو یو څه نښې نه مې یادونه وکړو. ډاکټر صاحبانو نښې به څه اوسېږي؟ اول اورټیکاریا. څنګه تاسو یو چا باندې پوهېږئ کلینیکلی، په کلینیکل بیس تا خبره کوم، ته کلینیک کې ناست یې، یو ناروغ درته راځي، تا ته نښې نښانې وایي، نو دغه نښې نښانې باید ته مخکې نه وپېژنې که نه چې دا نښې د الرجۍ دي. دغه اعراض ولایم نښې نښانې د الرجي څه دي؟ اول ډاکټر صاحبانو اورټیکاریا، بدن باندې لړمې په پوستکي لړمې راختل، اکثره خلک ته لړمۍ وایي که نه، دا پوستکی داسې ویل غوندې شي که نه، پوستکی داسې مار لایک داسې لکه دا رګونه چې څنګه را پړسېدلي داسې پکې په دې پوستکي کې خاپونه را پیدا شي، زیو پړسېږي، بارډر یې پیدا کړي، لړمۍ چې ورته اورټیکاریا. کله کله ډاکټر صاحبانو د درملو سره انسان الرجي ښایي، شونډې پړسېږي، انجیوډیما او شنې واوړي، پلاشینګ، مخ تک سور شي، دې ته پلاشینګ وایي. ډاکټر صاحب ایچینګ پیدا شي، وجود باندې خارښ را پیدا شي، ایکزوکراین سیکریشن پیدا شي. ډاکټر صاحبانو نزل ډسچارج، پوز نه رڼې اوبه بهیږي، نزل ډسچارج د پوزې پرازار شروع شي. اکثره خلک ډاکټر صاحب کنجکټیوایټس ورته پیدا شي، سترګې سرې شي، بیا سترګې سولۍ. او ډاکټر صاحبانو کنجکټیوایټس څنګه شي؟ دا سترګې دا کنجکټیوا نه ده، دا یې ډاکټر صاحب حساسیت وایي، نو بیا دا سترګې سرې شي او سوری، پرورایټس ورته پیدا شي، سنیزنګ ورته پیدا شي، پرنجې کوي اکثره پرنجې. نو ډاکټر صاحب دا نښې نښانې دي چې تاسو څه څوک وایي، نو بیا ډاکټر صاحبانو که چېرته دا
حساسیت په قوي شکل وي کنه نو ممکن ډاکټر صاحبانو تاسو ته فشار کته کی هایپوټنشن ټاکیکارډیا زړه ضربان او زیات شي او هایپولمیک شاک ته پکې لاړ شي لکه د سپټرکزون سره چې خی د دواخانو کې کلینیکونو کې لکه د پنسلین سره چې خی د یو دوا سره چې وخی او ډایرکټ درته راوغورځي ولی ټول لګونه یو ځل پراخه کی هایپوټنشن او شاک ته درنه لاړ شي نو دغه ډاکټر صاحبانو بیا اراز ولایم دي نو کده سي اراز ولایم تاسو څو وای نو دا ډاکټر صاحبانو د الرجی نه خري نو تاسو کولای شئ د الرجی ز دوا ورکړئ او هغه نارو تاسو سره خشي دریم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي کواګولانټس البته په عمومي کې اتم نمبر او په دې کې ډاکټر دریم نمبر نو اتم نمبر ډاکټر انټي کواګولانټ ډرګز کواګولیشن څه ته وایي کواګولانټس څه معنا کواګولانټس اول کواګولیشن وایو به کواګولانټس وایو او به انټي کواګولانټس وایو کواګولیشن د بدن پمنځ کې یعنی رګونو پمنځ کې د وینې کلکولو او لخته کولو ته کواګولیشن وایي به کواګولانټس شه دي کواګولانټس هغه دواګانې دي چې د وینې په د درک پمنځ کې وینه لخته کوي وینه کلکوي ته کواګولانټس وایي نو بیا ډاکټر صاحبانو کله کله انسان په وجود کې داسې کار کیږي چې دا وینه لخته کیږي نو موږ په کار دا چې داسې دواګانې ورکو چې دا لخته نه کو دا کومه چې لخته شوې ده دا بیرته نری کو خوشي کو آزاد کو نری کو نو دغه دواګانې چې دغه لخته شوې وینه دغه کلاټ شوې وینه له جدا یو بل نه جدا کو نری کوي دغه طبيعت وایي انټي کواګولانټ ورته وایي دا عزت کار یو کو کنه یعنی وینه لکه شوی وا ټینګه شوی وا مونږ به ته لخته نکړه دا لخته شوی وینم آزاد کړه نریم کړه نو دې ته سوایو انټي کواګولانټس ډرګز سوال پیدا کیږي اوس سوال دا پیدا کیږي ها چې کله وینه لخته شي نو څه به وشي اول به د دواګانې ورکو چې دا بیرته د لخته شوی وینه دا ټینګه شوی وینه نری کو دا زړه حمله په څه وجه راځي ډاکټر صاحب دلته فرض کړئ نو د پخې فرض کا په ډیپ وینس په پاپولیشن آرټری کې د خپو په جوړ وریدونو کې کله کله وینه نه یو بل ته نږدې شي کنه دا سه فرض کړئ اکسبان دا یو رګ دی د دې رګ په منځ کې اکسبانو کله کله اکثر دلته یو کلاټ جوړي کلاټ دا وینه د سینخته کیږي پلیټلیټ پسې د بار نه خلی فایبرین پسې نه خلی رکسیوانو مونوسایټونه پسې نه خلی دا ټول پسې راځي د بار پسې نه خلی شي کې دا وینه لخته کیږي ورینه راکله کیږي دا ګوره کنه ها دا څه داسي به یو وخت سره راځي چې دا وینه نه دا کلاټ کټ کی دا پلګ نه دا کټ کی او چې دا کټ کی دا وینه ځان سره په مخه کې ډیره کې روانه شي دته به ایمبولې وي دته به چې ایمبولې وي دا سي دا د نه کټ شي کټ دا سي کټ شي د سي کټ شي کټ چې کټ شي کنه نو بس دا وینه ځان سره په مخه کې دا چې جوړ شوی کلاټ دی کنه دا بس په مخه کې نو یو ځکه ډاکټر صاحبانو فرض کوي فرض دا ګوره مثال دارک خو چې دا وان دی دغه غټ نه دی کنه دارک خو فرض کوي چې به چیرته نه نوځي بیا سي په څو برخو باندې تقسیمېږي وړوکی کېږي که نه داسې وړوکی کېږي داسې فرقونه تقسیمېږي نو دا کلاټ خو دلته روان دی که نه دا کلاټ خو غټ دی خو د غټ رګ کې خو تلی شي که نه مخې ته خو کېدی شي چې دلته بند شي که چېرته دې کې هم لاړ شي نو کېدی شي دیز نه خو بیا نه تېرېږي دلته ټپ نه خلي بند شو ګورئ لخته کلک دا وینه لخته شوی وه کلکه شوی وه څومره جنجال یې جوړ کړو فرض کوي همدا رګ تلی دی چېرته دماغو ته سټروک شو پالج چې ورته وایي پالج غرض را وغورځېږي درته لاسونه خپې کار پرېږدي خوله هم کاږه شي پالج مو وایي پالج یې والو که نه سټروک ورکوي که نه اسکیمیک سټروک شو دماغ ورګ یې بند کړو فرض کوي دا رګ زړه ته تلی دی نو چې راغی زړه حمله راغله که نه هارټ اټیک شو که نه زړه ته وینه جریان بند شو ها اوس ډاکټر صاحبانو زړه حمله لاله او دې د وجې نه بند شو د زړه د رګ نو اوس به چې ورکوو ډاکټر صاحبانو څه به ورکوو وینه کواګولیټ شوې وه که نه وه ورکوي اوس که نه انټي کواګولانټ دواګانې که نه انټي کواګولانټ ورکوي که نه د کواګولیشن ضد دواګانې ورکوي چې دغه دوا لاړ نه شي او بیرته دغه دواګانې څنګه شي داسې نری کي پارچه کي رګ به بیرته ایله شي وینه به ورته شروع شي زړه ناروغ بیرته تاسو زړه حمله یې تېره یې کړله بیرته روغېږي
صحیح ده ها. نو دغه ډاکټر صاحبانو انټي کواګولانټ دواګانې یعنی هغه دواګانې ډاکټر صاحبانو چې په وینه کې کلکه شوي لخته شوي وینه نری کوي او نه پرېږدي چې وینه کلکه شي او لخته شي. دغه دواګانو ته ډاکټر صاحبانو چې وایي انټي کواګولانټ ډرګز وایي. مثلا لکه چې لکه هیپارین او لکه وارفرین دغه دوانه دواګانې چې دي دغه دوانه دواګانې مثلا انټي کواګولانټ ډرګز دي. دا دواګانې ډاکټر صاحب دلته ورکوي هم دا شی کوي او دا زړه ناروغانو ته تاسو وګورئ ښه تاسو به وګورئ ډاکټر صاحبانې تاسو به وګورئ ډاکټر صاحبانو چې د زړه حملې ناروغ ته هیپارین او وارفرین حتمن ورکوي حتمن. اوس به تاسو پوه شئ اوس تاسو پوه شئ چې دا ولې ورکوي زړه حملې ناروغ ته ولې هیپارین او وارفرین ورکوي ځکه چې د هغوی د کار ته کلاټ بند کړی دی وینه بیرته نری کوي. بل ډاکټر صاحبانو انټي اسید تیزاب ورته وایي. اسید تیزاب ورته وایي. نو تیزاب په وجود کې چیرته دی خو معده کې تیزاب شته که نه نو کله کله ډاکټر صاحبانو د معدې تیزاب زیات شي د انسانانو د معده کې تیزاب زیاتېږي نو باید موږ شی ورکړو د هغې ضد دوا ورکوو که نه نو انټي اسید به ورکوو. داسې دواګانې به ورکوو چې بیرته د معدې تیزاب راښکته کړو تیزاب یې راکم کړو. مثلا ډاکټر صاحبانو المونیم هایدروکساید ده که نه ګویسکان شربتونه وګورئ که نه شربتونه دي خاصې ده دې کې وګورئ په ترکیب کې المونیم هایدروکساید مګنیزیم کاربونیټ دغه دواګانې چې دي دا چې دواګانې شوي انټي اسید شوي. یعنی دغه دواګانې که موږ شربتونه دي که ګورئ هر څه چې دي دا موږ ناروغ ته ورکوو نو چې معدې ته ځي د معدې تیزاب خنثی کوي او د معدې تیزاب د منځوړي ختموي د تیزاب ورته تاثیر کوي دې ته انټي اسید وایي. نو ډاکټر صاحبانو انټي اسید انټي اسید دواګانې خو مو ورکړې. اوس که تیزاب معده کې زیات شي څه به رامنځته شي نښې یو څو نښې وایو. اول چیسټ پین د سینې درد هارت برن زړه سوزش خلک وایي که نه وایي زړه مې سوځېږي زړه نه سوځېږي ښه هغه معده سوځېږي. بل ډاکټر صاحبانو ناروغانو ته چې پیدا کېږي جډ ورته پیدا شي وایي ترشې ترشې اوبه مې کله کله مرۍ ته راځي ډاکټر صاحب وایي مرۍ ته مې ترشې اوبه راځي خوله مې ترخېږي جډ ورته پیدا شي ریفلکس ورته پیدا شي ګاسټروایزوفاجیل ریفلکس ډیزیز داسې یو ناروغي ده چې دا ورته پیدا شي دغه ستونزې ورته پیدا کېږي. وایي هضمیت مې خراب شو ډسپیپسیا پلوټیلنس راته پیدا شو معدې غازات راته پیدا شوي هضمیت چې وخورم معده مې پړسېږي هضمېږي مې نه داسې نښې ورته ډاکټرانو پیدا کېږي. نو دغه ناروغانو ته ډاکټرانو بیا موږ څه ورکوو انټي اسید ورته ورکوو. او لسم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي ډیاریل ډرګس ډیاریا ډاکټر صاحبانو اسهال ته نو ډاکټر صاحبانو اسهال د مختلفو ناروغیو له کبله مختلفو میکانیزمونو باندې رامنځته کېږي. موږ تاسو ډاکټر صاحبانو باید څه وکړو د اسهال ضد دواګانې ورکړو. مثلا اسهال د میکروبونو د وجې رامنځته کېدی شي. اسهال ډاکټر صاحبانو معمولا کولمو د افرازاتو زیاتوالي د منځ رامنځته کېدی شي. اسهال ډاکټر صاحبانو د کولمو د حرکاتو د زیاتوالي له کبله رامنځته کېدی شي. نو ډاکټر صاحبانو چې اسهال لامنته شو موږ تاسو باید د اسهال ضد دواګانې ورکړو انټي ډیاریل ډرګس ورکړو د اسهال ضد دواګانې لکه کومه دوا لکه لوپراماید ډایپینوکزلیټ پلس اټروپین ډاکټر صاحبانو دغه دواګانې ډاکټر صاحبانو د اسهال ضد دواګانې دي. خو ډاکټر صاحبانو ډېرې دواګانې نورې دي موږ خو ډاکټر صاحبانو صرف مثال کې وایو. نو ډاکټر صاحبانو لوپراماید دوا ډاکټر صاحبانو یاد وساتئ چې په اسهال کې ډېره ښایسته او بهترینه دوا ده. هغه ناروغان ډاکټر صاحبانو چې اسهال د معمولي دواګانو سره نه ښه کېږي نو ډاکټر صاحبانو تاسې دغه نوم چې دی په ذهن کې یاد وساتئ لوپراماید. ډاکټر صاحبانو څه تاثیر کوي هغه د کولمو حرکات نه دي پرستاتیک مومنټونه استداري حرکات دا چې تیزي که نه اسهالي نو دا ډاکټر صاحب بیرته سلو کوي سلو کوي حرکات چې سلو شو د غایطه مواد کولمو کې ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او کولمې ورنه اوبه جذبوي. دغه دواګانې ډاکټر صاحب دغه دوا ته نوم اخلي چې لوپراماید انټي پرستاتیک یا انټي موټیلیټي ډرګس دي یعنی هغه دوا ده چې د کولمو حرکات سلو کوي. ډاکټر صاحبانو انټي ډیاریل ډرګس هغه دواګانې چې په اسهال کې کارول کېږي او اسهال ضد تاثیر کوي اسهال له منځه وړي ته انټي ډیاریل ډرګس وایي لکه لوپراماید ډایپینوکزلیټ پلس اټروپین. نو ډاکټر صاحبانو زموږ ستاسې نن ورځ لیکچر همدومره و باقي مو په الله سپارم خوښ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.